غواړم چې همدا اوس تاسو سره یو تازه خبر شریک کړم د برازیل په اړه. د برازیل سفارت کوم چې په ایران کې دی هلته نوی لینکونه خلاص شوي دي، نو تاسې همدا اوس کولی شئ چې اپلای وکړئ. نو لینک یې تاسو سره په همدغه ویډیو په اول کمنټ کې تاسو سره شریکوم. کولی شئ چې اول کمنټ ته ورشئ او لینک یې واخلئ. نو تاسې کولی شئ چې یوزر جوړ کړئ. یو کس کولی شي چې فقط یو یوزر جوړ کړي. کله چې تاسو یوزر جوړوئ نو هلته پاسپورټ هم تاسو نه غواړي، ځکه چې یو ځل چې پاسپورټ اپلوډ شو نو بیا تاسې نشئ کولی چې همغه پاسپورټ تاسې دوم ځل استعمال کړئ. که چیرته هر چا دا کار وکړلو هغې پخوانی یوزر هم څنګه کیږي بلاک کیږي. نو هیله ده چې دغه اصول مراعات کړي چې نه خپل یوزر هم بلاک شي. په یو پاسپورټ باندې یو یوزر جوړولی شي. نو لینک ته ورشي چې اول کمنټ کې لینک دی، نو همغې باندې کلیک وکړئ. نو اوس فقط یوزر جوړولی شي، یوزر جوړیږي او نور خدمات پکې لا فعال نه دي. اوس فقط تاسو یوزر جوړ کړئ او نور خدمات به وروسته فعالیږي. نو دغه لینک چې دی یوازې د ایران څخه دی، د برازیل سفارت چې په کوم د برازیل سفارت کوم چې په ایران کې دی. نو دا دغسې خلاص شوی د مخکې چې څو میاشتې مخکې چې د پاکستان دپاره کوم لینکونه خلاص شوي وو، ډېر خلکو اپلایګانې وکړلې، انټرویوګانې هم ورته راغله، ډېر خلکو ته ویزې واخیستلې او لاړل برازیل ته. نو همدغه چانس چې دی اوس دغه ایران دپاره خلاص شوی دی. کیدای شي دغه یو ورځ یا دوه درې ورځې نورې دا څنګه شي دا بیرته بند شي. لکه څنګه چې څو میاشتې مخکې پاکستان دپاره یو لینک اعلان شو او دفتن بیرته څنګه شو، همدغه دوه درې څلور ورځې وو بند شو. چې چا اپلایګانې کړي وو او چا څوک چې پاتې شو همداسې. نو چانس د لاسه مه ورکوئ، همدا اوس ورشئ او یوزرونه ځان ته جوړ کړئ او بیا وروسته خدمات پکې فعالیږي. بیا کولی شئ چې تاسې له ایران څخه خپلې ویزې تاسې واخلئ، انټرویو ورکړئ او ویزې واخلئ. نو زه هم دغلته بیچ کې وم چې دغه نیوز ما وکتلو او دلته په وینکوور کې دا وګورئ، دا د بیچ منظره ده، لږ ښایسته ښایسته باران هم ده، ډېر ښایسته لوکسه هوا ده. چې د وینکوور هوا چې دی ډېر زبردسته هوا ده، د ټورنټو غوندې نه ده لکه نور البرټا او دغه نور ښارونه د کاناډا چې کوم یو دغه ډېر زیات یخ وي. د کاناډا په اړه چې خلک اکثره اوري نو هغوی دا فکر کوي چې ډېر زیات به یخ وي، خو دلته په وینکوور کې ډېر زبردسته هوا ده، ښایسته نری باران وریږي او دلته زه په بیچ کې ناست یم. دغه منظره تاسې وګورئ.